وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنیم بر یک موقع دیگه، یک روز دیگه که خداوند بر ما عطا کرده. از محبت خداوند است، از رحمتهای خداوند است، از فیض خداوند است که ما نفس زندگی را در یک روز دیگه داریم. زندگی، بله زندگی در این دنیا پر از جنجال هاست. هر روز ما با جنجال شروع میشه و هر روز ما با جنجال خلاص میشه. و اما در تمامی از این جنجال ها، تنها در قدم های عیسی مسیح، تنها در آغوش عیسی مسیح ما میتونیم تسلی کامل یافت بکنیم. از همین خاطر خداوند عیسی مسیح برای ما میگه ای تمامی کسایی که زحمت میکشین و زیر بار گرنگ هستین، پیش ما بیاین و ما برای شما آرامش میتم. ما دعا میکنیم امروز که خداوند کمک ما بکنه، تمامی ما را، تا که ما صدای خدا را در قلب خود بشنویم، نه در گوش خود، در قلب خود بشنویم. کسی از ما پرسید که بسیار روزهای شلوغ بالایت هست. گفتم نه، اینقدر شلوغ هم نیست، چون چیزی که در قلب است، در ذهن است و در زبان است. خداوند این میره میخواه. خداوند میخواه که ما منافق نباشیم در زندگی خود، به گناهان خود اقرار کنیم، به کمیهای خود اقرار بکنیم و هر چیز در دست خداوند بگذاریم که خداوند ما را طهارت بکنه، خداوند ما را تقدیس بکنه. کلام خدا این میره برای ما میگه. اگر ما رساله اول پتروس فصل 3 از آیت 13 تا 18 را میخوانیم، در جایی که کلام مقدس خدا ما را حکم کرده که ما باید تقدیس شویم، ما باید عیسی مسیح را به عنوان خداوند خود تقدیس کنیم در قلب خود و برای ایمان خود همیشه حاضر باشیم که یک پاسخ بدیم. کلام خدا ما را به این ترغیب هرگز نمی کنه که ما به زور، به فشار ایمان خدا بالای کسی دیگر تحمیل بکنیم، بلکه کلام خدا میگه ما کسانی هستیم که زبان هستیم، مثل یوحنای تعمیدگر و یا یحیای تعمیدگر. یوحنای تعمیدگر در بیابان صدا میکرد، بلند ندا میکرد که پادشاهی خدا نزدیک است. و ما هم این میره به حیث مؤمنین خداوند عیسی مسیح چیزی را که او برای ما حکم کرده به زور نه، فقط میگیم که پادشاهی عیسی مسیح، پادشاهی خدا نزدیک است. نزدیک به شما وطندارای عزیز ما است که به عیسی مسیح ایمان نیاوردین. فقط بالای عیسی مسیح صدا بزنین. امو میگه بالای ما صدا بزن بیبی. کلام خدا میگه نصف شب بالای ما صدا بزن، هر وقت بالای ما صدا بزن و ما اجابت میکنم. کلام خدا ثقه است و ثقگی کلام خداست که زندگی ما را تغییر میده. برادرها و خوارای عزیز من هر روز برای من تلفن میکنن و میگن که چطور زندگیشان تغییر کرده تنها با خواندن کتاب مقدس. یک دو برادر عزیز ما که هنوز مسلمان هستن و برای من تلفن کردن، گفتن که از وقتی که ما کتاب مقدس خواندن شروع کردیم، طرز گفتار ما تغییر کرده. این میره علتش برای ما بگو. ما با ایشان دعا کردم، گفتم که بسیار خوب میکنی، خوانده برو کتاب مقدسه، با قلب باز خوانده برو تا که خداوند با خودت صحبت بکنه، تا روزی شود که خداوند باید صحبت بکنه و بگویه که آل وقت رسیده که خود تسلیم ما بکنی. کلام خدا میگه امروز روز نجات است. اگر شما به این نتیجه رسیدین که واقعا عیسی مسیح یگانه کسی است که میتونه نجاتتان بده، امروز قلبتان به عیسی مسیح بتین. وطندارای عزیز ما دعا میکنیم که خداوند برکت بتیتانه، تمامیتانه. وقتی که ما امروز کلام شیرینش از خادم خداوند برادر
ابراهیم فروتن میشنیم. خدای عزیز دعا میکنیم که تو ما را مدد فرما. ای خداوند عزیز، تو خادمت پوری روح مقدس عطا کو، حکمت عطا کو وقتی که کلامت بخش میکنه. برای وطندارای عزیز ما که زبان شیرین پشتو را صحبت میکنن و میفهمن، دعا میکنیم امروز که خدایا تو لمس کو این مردمه. خداوند عزیز، وطندارای عزیز ما که پشت کامره هستن، در استودیو هستن، هر جایی که هستن، برکتشان بده خدایا، در نام مقدس عیسی مسیح خداوند، آمین. خدا را شکر میکنیم که کتما برادر بسیار عزیز ما و وطندار ما ابراهیم فروتن امروز از طریق سکایپ هستن. مسائل تکنیکی داشتیم و اما خدا را شکر میکنیم که از این کامپیوتر میتونیم که برادر ابراهیم بگیریم و کلام خدا را ازشان بشنویم. زما ډیره ګرانه وروره ابراهیم فروتن، ستړی مشي وطندار. ډیر جوړ او سلامت اوسې، خدای دې برکت درکړي اندرس جانه. بسیار بسیار تشکر برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده. وقت از شماست، لطف کنین کلام خدا را میخوایم از شما بشنویم برادر. ډیره مننه. ګرانو محترم اوریدونکو، لیدونکو، ورونو او خویندو، زه نن بیا د تاسې په حضور کې حاضر شوی یم تر څو د تاسې سره د پاک خدای له کلام انجیل شریف در سره خبرې وکړم. خو زه به تر ټولو وړومبی دغه کلام په یوه لنډه دعا سره پیل کړم او له پاک خدای څخه به وغواړم چې موږ تاسو ته دغه قوت او قدرت راکړي تر څو د هغه په کلام باندې ښه وپوهیږو او د خپل روحاني ژوندون دپاره عمل هم په باندې وکوو. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه وکړه. آمین. آمین آمین. ګرانو عزیزانو، د نن ورځې موعظې چې عنوان یې دی صبر او دعا، نو تاسې به د دغه عنوان څخه پوهېدلي وئ چې صبر د پاک خدای له کلام شریف د مخې څخه ډېر لوی نعمت د خدای دی چې د پاک روح په وسیله موږ تاسو ته د دې دپاره توان او وس پیدا کولی شو تر څو د پاک خدای د کمک په وسیله او واسطه زغم یې هم وګالو او صبر وکړو تر څو پاک خدای د موږ دعاګانو ته ځواب راکړي. او د پاک خدای عمل کولو دپاره باید صبر ولرو او دا د هر مسیحي ایماندار روحاني وجیبه ده چې په خپل روحاني ژوندون کې صبر او زغم ولري او دا وګالي، ځکه چې زموږ مالک عیسی مسیح هم په خپل د دنیایي ژوندون کې زغم او صبر ګاللی دی. خو زه به تاسې ته د تاسې د ښه پوهېدلو دپاره لومړی د انجیل شریف له نوې لفظنامې د یعقوب له لیک 5 باب 9 آیت څخه تر 19 آیتو پورې درته بیان کړم او له ګران اندریاس جانه به هم هیله وکړم چې تاسو ته دغه کلام په مخ د پردې تلویزیون هم ښکاره کړي که امکان یې ولري. ګران ابراهیم جان برادر عزیز، متاسفانه به خاطر مسائل تکنیکی که ما داشتیم ما آماده ساخته بودیم و اما متاسفانه از طریق پرده نمیتونیم بگذاریم، چون از طریق نظم کامپیوتری که ما آیات میخواستم بگذارم حال شما تشریف دارین و اما خدا را شکر میکنیم. فرق نمیکنه برادر، کلام خداست، چی از زبان ما باشه چی از روی پرده باشه همش کلام خداوند است. میشنوه برادرای ما. آمین. کلام د خدای چې عنوان یې دی صبر او دعا، نو دا نبی د خدای وایي چې ای ورونو او خویندو د مالک تر راتلو پورې صبر وکړئ. ګورئ دهقان یا زمیندار د ځمکې د قیمتي فصل په انتظار کې د مني او د پسرلي د باران ته ورېدلو پورې صبر کوي. نو تاسې هم صبر وکړئ او خپل زړونه مضبوط کړئ، ځکه چې د مالک راتلل نږدې دي. ای ورونو، د یوه او بل شکایت مه کوئ چې تاسې سزا ونه مومئ. ګورئ چې
قاضي په دروازه کې ولاړ دی. او همدا نبي د خدای په ادامه سره وایي چې ای ورونو کوم نبیانو چې د مالک په نامه کلام ورکړو هغوی د تکلیفونو تیرولو او صبر کولو هم ګاللي دي او هم یې نمونه لیکل شوي دي او هغه تاسې د صبر کولو دپاره نمونه وګڼئ. ګورئ صبر کوونکي ته موږ بختور وایو. تاسې خو د حضرت ایوب پیغمبر د صبر حال اورېدلی دی او د مالک له طرفه چې د ده انجام وشو هغه مو هم معلوم کړو ځکه مالک ډېر مهربان او رحیم دی. خو همدا نبي د خدای وایي چې ای زما ورونو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې هېڅکله قسم ونه خورئ. نه د آسمان په نامه او نه د ځمکې په نامه نه د بل شي په نامه باندې بلکې تل مو هو د هو په ځای وي او نه د نه په ځای کې د دې دپاره چې د سزا لایق ونه ګرځئ. نو دا نبي د خدای موږ تاسې ته دا رهنمایي سره ویلي دي چې اول باید صبر ولرو، بیا دا چې په صبر کې دعاوې وکړو او دریم دا چې دا نبي د خدای فرمایي چې باید موږ تاسې دروغ ونه وایو او عادت مو دا وي چې د هو په وخت کې هو ووایو او د نه په وخت کې چې لازم دی نه ووایو. او په ادامه سره وایي که چیرې په تاسې کې څوک غم ځپلی وي نو دعا دې وغواړي او که خوشحاله وي نو عبادت او ثناوې دې وکوي. او که څوک په تاسې کې بیا بیمار وي نو د جماعت یا د کلیسا مشر دې راوبولي او هغه دې د هغه دپاره دعا وغواړي او د مالک په نامه د هغه په ټنډه باندې په تیلو باندې غوړ کړي او همداسې فرمایي کومه دعا چې په ایمان سره غوښتنه وشي د هغه په وجه به بیمار بچ کړی شي او مالک به هغه پاسوي او که یې هغه ګناهان یې کړي وي نو هغه به هم ورته معاف کړی شي. نو بیا تاسې په خپلو کې یو بل ته د خپلو ګناهانو اقرار وکوئ او د یو او بل دپاره دعاوې وغواړئ چې شفاوې ومومئ او بیا همداسې د صادق د دعا په اثر ډېر څه امکان لري او کېدلی شي. تاسو خو د الیاس نبي نوم اورېدلی وي او دغه نبي د خدای چې هغه هم د موږ تاسو غوندې یو انسان و خو هغه ډېر په ایمان او په جوش سره دعا وغوښته چې باران دې ونه وریږي. نو ګرانو دوستانو د هغه دغه دعا علت هم دا و چې بني اسرائیلو په هغه وخت زمان کې خدای خوشی کړی و او بوتانو ته یې مخه کړې وه. نو د دې دپاره چې هغوی تنبیه شي د خدای له خوا نه دغه دعا یې کړې ده. ګرچې هغه په خپله دعا کې دا هم ویلي چې خدای په دې خاطر باندې په دغه خلکو باندې دا غضب را نازل کړه تر څو تا وپېژني، خو په مسیحیت کې بیا بددعا کول نشته. زه همیشه وایم وطندارانو ته چې په مسیحي مکتب او دکتورین کې هیڅ بددعا نشته. هاللویا. آمین آمین. ځکه خو تر 3.5 کالو پورې چې په ځمکه باران ونه ورېدله نو بیا چې هغه دعا وغوښتله نو د اسمانه ورېدا وشوه او اوبه راکښته شوې
او پر ځمکه باندې فصل پیدا شو. همدا نبی د خدای په ادامه سره وایي چې ای زما ورونو، که څوک په تاسو کې د حق د لارې څخه اوښتی وي او بل څوک هغه راولي، نو هغه دې په دې پوه شي چې څوک چې ګناهکار د ګمراهۍ څخه بیرته راولي، هغه یو کس د ابدي مرګ څخه بچ کړی دی او په ډېرو ګناهانو به پردې اچوي. نو دا مطلب دی چې دا نبی د خدای دا هم وایي که چیرې یو نفر د ګمراهۍ لارې ته وي او ته په باندې وپوهېږي چې دا ګمراه شوی دی د شیطاني ارواګانو د خوا، دا نبی د خدای وایي د کلام له مخې چې تاسو کومک ورسره وکړئ چې هغه د بدې لارې نه راوګرځوئ. او هر څوک چې دغه کار کوي هغه د یو انسان ژوند د ګناه څخه بچوي. نو ګران عزیزانو، ورونو، خویندو، تاسو خو د خدای کلام لارښوونې د دغه نبی په وسیله واورېدل او دغه نبی د پاک روح د خدای په وسیله دغسې کلام موږ تاسو د پاک خدای له خوا ور راکړی دی. نو تاسو به پوهېدلي وئ چې صبر هم یو لوی نعمت د پاک خدای دی، خو باید د صبر کولو دپاره دا هم درته ووایم چې هیڅ انسان په خپل انساني قدرت سره په دې نه دی قادرېدلی چې صبر او زغم ورسره وس او تاوان یې پیدا کړي. ځکه انسان په وخت کې چې سختۍ په باندې راځي یا مشکلاتو کې وي، نو صبر بیا ډېر سخت دی. او دغه نبی د پاک خدای موږ ته نمونه راکړې ده چې د یو پیغمبر نمونه یې راکړې چې ایوب صابر دی، چې هغه په ایوب صابر باندې مشهور دی. خو زه دا دعا کړم چې خدای دې هیڅ چا ته داسې مصیبت چې په هغه باندې راغلی و رانه شي او هیڅوک دې په ازمایش کې ونه اوسېږي. ځکه موږ تاسې د ازمایش د خدای څخه سرلوړي نه شو وتلی، ځکه موږ ضعیف انسانان یو او هر یو په فزیکي او انساني ډول سره موږ تاسې ضعیف انسانان یو. نو په دې ده چې موږ تاسو ته پکار ده چې هره ورځ او هره شپه چې موږ تاسې مخکې له دې چې بیده کېږو د خپلو ګناهانو او خطاو دپاره د پاک خدای په حضور کې اقرار وکړو، توبه وباسو او د هغه رحمت او فیض وغواړو. بالکل، آمین. نو ګرانو دوستانو، تاسو په دې هم پوهېدلی وئ چې پاک خدای مالک د خپل پاک روح په وسیله دغه قوت د صبر او زغم موږ تاسو راکوي او راکولی شي چې د زغم وس یې ولرو او صبر هم ورسره وکړو. خو دا چې صبر هم یو له نعمت د پاک خدای څخه دی او دا هم د پاک روح ښه میوه ده چې زغم یې د پاک خدای په رحمت او فضل سره میسر کېدلی شي. نو د پاک خدای د پاک روح د میوې په هکله باندې بیا بل نبی د خدای چې پال رسول دی، هغه په خپل خط د غلاطیانو په نامه 5 باب 22 آیت کې داسې راته رهنمایي کړي دي او فرمایي چې د خدای د روح میوه لومړی مینه، بیا خوشحالي، بیا سلامتی، بیا زغم دی او مهرباني، نیکی، ایمانداری، عاجزي او پرهیزګاري هم د میوو د روح څخه د پاک روح څخه دي. هللویا، آمین. خو دا ټول کارونه وخت چې تاسو وسنجوئ یو هم د شریعت مخالفت نه لري. بعضې خلک داسې فکر کوي چې مسیحیان حکم د خدای یا شریعت نه اطاعت نه کوي. نو که چیرې تاسې پاک روح د خدای ولرئ، تاسې تل ډېر په خوشحالۍ سره د پاک خدای له شریعت څخه اطاعت کولی شئ. آمین، آمین، آمین. ځکه دلته واضح ده چې مینه، خوشحالي، سلامتی، زغم، مهرباني، نیکي، ایمانداري، عاجزي او پرهیزګاري وقتی دغه یو انسان سرته ورسولی شي، هغه ټول شریعت سرته رسولی دی. آمین. او دا مسیح عیسی موږ تاسو ته واضح ویلي دي چې ټول شریعت په یوه کلمه کې خلاصه کېدلی شي چې تاسې
هغه څه چې د نورو لپاره کړی په خپل ځان باندې قبول کړئ او د خپل ګاونډي سره مینه وکوئ. اول مینه د خدای سره، دوم مینه د خلکو سره. نو دا د شریعت خلاصه ده. بالکل. نو ګران عزیزانو، تاسو د پاک روح د خدای د روح میوې په باره کې واورېدل، نو بیا به تاسو پوهېدلی وئ چې صبر او زغم یاستل د پاک روح د خدای په وسیله موږ تاسو ته میسر کېدلی شي او سر ته رسېدلی شي. نو وقتی یو ایماندار د مسیحي د پاک روح د خدای تر اطاعت او تابعیت لاندې ژوندون کوي، نو هر ایماندار په دې قادر دی چې صبر ولري او ویې کړي، او داسې صبر هم چې زغم یې ډېر سخت دی. خو ښه لار دا ده چې بیا د صبر په وخت کې دعاوې هم باید وکوو، ځکه دوم برخه د دې ده چې وخت صبر کوو نو صبر تیرول بې له دعا څخه ناممکن دي. بالکل. نو په دې باید پوه شو ګران اندریاس جان او زموږ وروڼه پوه شي چې وخت صبر کوو د سختۍ په وخت کې باید په دغه وخت کې څه وکړو؟ چې په خدای په حضور کې دعاوې وکړو. بالکل بالکل. ځکه صبر بې دعا څخه ډېر سخت دی. وخت په انسان باندې چې خپل عزیزان یې د لاسه ورکړي یا بل مصیبت ورته پېښ شوی دی، صبر یې سخت دی. مهاجرت او ډېره مسایل دی ژوند کې، ډېر شیان دي، یعنی زغمل یې مشکل دي. خو د کلام د خدای فرمایي ګران اندریاس جانه چې تاسو ایمانداران یا غیر ایمانداران هر څوک چې وي د مصیبت په وخت کې باید دعاوې وکړي. بالکل. پاک خدای رحیم او مهربان روحاني پلار چې موږ تاسو دی، هغه په خپل فضل او رحمت سره د هر ایماندار لرونکي سره کومک کوي ترڅو داسې صبرونه وزغمي. خو تاسو خو نمونه او مثال هم واورېدلو چې د ایوب پیغمبر د زغم او د ایمان او د صبر مثال راوړی دی، ځکه هغه سره لدی چې هر څه چې د دنیا درلودل له لاسه یې ورکړل، خو هغه تر ازمایښت لاندې و. که چیرې تاسو کتاب د ایوب ولولئ په زړه لوظنامه کې تاسو پوهېدلی شئ چې ایوب څومره سختۍ ګاللي دي او څونه حتی خپله کډه یې هم ترې بېزاره شوې ده. بله. مګر هغه تر آخره پورې پاک خدای ته ناست و، دعاوې یې کولې او ټول مصیبتونه یې زغمل. بالکل. دا چې د هغه ایمان قوي و او دعاوې یې کولې، نو پاک خدای په پای کې هغه کامیابه بیرته راپورته کړ. نو وخت موږ تاسو چې لویږو، نو بیا پاک خدای دی چې موږ بیرته راپورته کوي، ځکه په دې دنیایي ژوند کې مشکلات راځي، سختۍ راځي، مګر پاک خدای موږ بیرته راپورته کوي. بالکل. غمونه او مشکلات او مهاجرت او ټوله مشکلات دنیا کې همیشه زموږ سره سته، مګر د خدای فضل موږ ته کامیابی راکوي. بله بله. ګوره اندریاس جان، څونه مشکلات دي، د مهاجرتونه اوسونه. بالکل. په مخکې زمانه کې مهاجرتونه ډېر اسانه وو، یو انسان به د بل ځای ته تلل ډېر په اسانۍ سره، مګر اوس ته ګوره په اوبو کې په زرهاوو انسانان غرق کېږي. بله بله. اوس مهاجرتونه بل شکل شوي دي، دنیا تغییر کړی دی، دنیا گنجایش د دغه خلکو نه لري او خلک هم پریشانه دي د یو ځای نه بل ځای ته. په کلام د خدای کې په مکاشفه کې واضح ویل شوي دي چې په آخر زمان کې ډېرې سختۍ دي. نو اندریاس جان، په کلام کې واضح ویل شوي دي چې په آخر زمان کې ډېرې سختۍ راځي، موږ یې اوس په سترګو وینو. بالکل بالکل بالکل. مهاجرتونه سخت شوي دي، مشکلات ډېر دي، لوږې ډېرې دي. ته باور وکړه چې ما په افغانستان کې د کندهار هغه مهاجرین ولیدل چې زابل نه راغلي دي، ما ته ژړا راغله. بالکل بالکل. ډېره مشکل دی، ډېره مشکل دی. اوس مهاجرتونه دونه مشکل شوي دي چې خلک خپل پلار له لاسه ورکوي، اولادونه یې تنها پاتې کېږي. یوه ښځه 5-6 اولاد یې په غاړه کې دي او هغه ته سرپرستي کوي. ابراهیم جان وروره، یو ورور دی په ټلیفون کې ستا اجازه کې. مهربانی وکړه. وطندار عزیز ما روی خط هستین، بفرمایین چیزی گفتنی داشتین؟
آره ما اینجا که چیزی که حسین برادر ما اینجا که کتاب انجیل خدا کتاب مقدس میخوانم زیاد معنیش اون طریق که مثلا شما توضیح بدید معنی اینو خیلی متن سنگینه خوب نمیفهمم. من اینجا میخوانم رومیان باب 6 آیه 3 و 4 برای شما. یک دقیقه برادر عزیز من، یک دقیقه. ما چون یک کمی مشکلات تکنیکی داریم، ما کتاب مقدس پیش روی خود میمانم و شما برای من لطف کرده بگوین رومیان کدام فصلش برادریم؟ باب 6 آیه 3 و 4. باب 6 آیه 3 و 4. بله نوشته است: آیا نمیدانید که وقتی ما در پیوستگی با مسیح عیسی تعمید یافتیم در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم، پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد ما نیز در زندگی نو به سر ببریم. می آید؟ آره آمین آمین آمین. چی مشکل دارین با این آیت برادر عزیزم؟ ایره گفتم معنایش ما اینجا البته ایره میخواستم که زیاد گفتم سر شما شلوغ امروز برنامهش نباشه. ما گفتیم میرم مثلا میخواستم که از اول چی بخونم از باب 6 تا آیه 6 گفتم بخونم، اگر میشه به من یک دفعه بگو توضیح دادن چی. من میخوانم شما گوش کنید. بفرمایید. رومیان باب 6. پس چی بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ هرگز نه. ما که نسبت به گناه مرده ایم چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمیدانید که وقتی ما در پیوستگی با مسیح عیسی تعمید یافته ایم در اتحاد با مرگ او تعمید یافته ایم، پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد ما نیز به زندگی نو به سر میبریم. زیرا اگر ما در مرگ مانند مرگ او با او یکی شدیم به همان طریق در قیامتی مثل قیامتی او نیز با او یکی خواهم بود. این را می‌دانیم که آدمی در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد تا نفس گناهکاران نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا اگر کسی مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم ایمان داریم که همچنین با او خواهم زیست. زیرا می‌دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است و دیگر هرگز نخواهد مرد، یعنی مرگ دیگر بر او سلطنت نخواهد یافت. آمین. آمین آمین. خدا را شکر. این واقعا چقدر صداقت داره. برادر عزیزم شما لطف میکنین خود معرفی میکنین اسمتانه؟ نام از من رضای، فامیلی من حسنیه. رضا حسنی. برادر عزیزم واقعا این آیات بسیار طلایی است و پولس رسول میخواهد بفهمانه و از بیاری روح مقدس خدا برای ما ای را الهام میکنه و میگه که کسی که در مسیح از خداوند به او قدرت از این میته که بر گناه غلبه حاصل کنه. برادر ابراهیم هم عین چیزه اینمال تکرار میکرد که ای به قدرت مسیح است که ما میتونیم غلبه حاصل بکنیم. پولس رسول در جای دیگری هم رضا جان برای ما میگه که گناه، چون ما که مسیح هستیم آل دو طبیعت داریم و اما این دو طبیعت در جنگ هست با هم و اما ما میتونیم پیروز شویم بر طبیعت گناه اگر ما خود تسلیم روح خدا کنیم. و این را در کجا میخوانیم؟ این را ما در فصل 5 غلاطیان میخوانیم که در آخرش هم آیت 21 که امروز برادر عزیز ما ابراهیم جان گفتن ثمر روح مقدس خدا تعیین میکنه برای ما. اگر ما ثمر روح خدا را داریم پس از این فهمیده میشه که ما مؤمن عیسی مسیح هستیم. و اما این به این معنا نیست که از ما گناه سرزد نمیشه. این به این معنا است که ما به گناه ادامه نمیتیم. ادامه به گناه چی؟ اگر از ما گناه سرزد میشه ما از او پند میگیریم و کوشش میکنیم، در دعا میشیم، زانو میزنیم خدای تو مرا کمک کو که من دیگه این گناه را انجام نتم. ای به این معناست برادر عزیزم. برادر عزیزم امروز چون وقت کم است ما میخواهیم که زیادتر اگر شما لطف کنین در مورد از این صحبت بکنین ما بسیار خوش میشم. در برنامه های آینده حتما میشنویم از شما.
آره ما یک ببخشید یک 10 ثانیه بله زمانی که گفته آیا نمیدانید یک گفته پس چی بگم آیا باید به زندگی گفتم ما هرگز در گناه ادامه نمیدیم زمانی که تمعید میگیریم با مرگ عیسی مسیح مردیم ایمان داریم که عیسی مسیح پس از مرگ زنده شد ما با اون آره پس از مرگ زنده شد ما نیز به زندگی نو به سر میبریم دیگه بله بله اینه دیگه اگر بگیم بله آمین ما در زندگی نو به سر میبریم آمین آره ما زندگی نو مثلا آیه 6 که گفته این را میدانیم آن آدمی که در پیش بودیم مسیح بر روی صلیب او کشتش تا نفس گناهکاران نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم بردگان گناه نباشیم گناهان ما رفت روی صلیب دیدیم که به خاطر گناهان ما رفت روی صلیب دیگر بردگان گناه نباشیم این زری بار گناه نباشیم بله ما دیگه برده گناه نیستیم اینجا که بردگان یعنی غلام ما دیگه غلام گناه نیستیم بلکه ما غلام خدا هستیم غلام مسیح هستیم پس ما خود تسلیم مسیح میکنیم تا که بر گناه غلبه حاصل کنیم رضا جان آمین ما اگر چی شد در روز سه‌شنبه آینده اگر خدا زنده است چی بود ما خیلی کتاب علامت دادیم ما با خدا را شکر برنامه شما را خیلی میبینم خدا را شکر خیلی برکت میبرم فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشد ما اگر چی شد روز سه‌شنبه آینده اگر زنده ماندی ما با شما 1 ساعت بیشتر زنگ میزنیم که ما از شما خدا را شکر بیشتر برکت بگیرم حتما برادرم خداوند حافظت فی الحال آره خداحافظت خدا را شکر میگیم چقدر شیرین برادر عزیز ما گفت بله برادر ابراهیم بفرمایین اگر صدای ما را میشنوه برادر اندریاس جان مطلب از این برادر ای بود که ما چطور میمریم او فکر میکنه که مردن واقعی انسانی است بلکه این روحانی است ما روحاً میمریم و جسماً زنده هستیم جسماً زنده هستیم بله این برادر ما من نمیفهمم این برادر ما دنیمی کلمه کمکی کنفیوز بود که بفهمه که ما چطور میمریم باز چطور زنده میشیم به خاطر از اینکه کلامی که خودشان گفت این واضح است که ما برای گناه کردن میموریم و اما برای ثواب کردن بر نیکویی کردن ما زنده هستیم ما برای گناه نفسا خود مرده فکر میکنیم لیکن برای مسیح خود زنده فکر میکنیم آمین این قدرت ما نیست این چرا مسیح گناه نمیکنه به خاطر از اینکه خدا او را محافظت میکنه مسیح او را محافظت میکنه این برادر ما باید بفهمه که کلام خدا توضیحات کار داره برادر عزیز ما واضح بود چیزایی که فرمودن بسیار واضح بود و اما خدا را شکر میکنیم برادریم بله میفهمن خداوند روح خدا میفهمانش برادر آمین بسیار تشکر از توضیحات شما بسیار خوب توضیح دادین انو د دې لپاره چې موږ نن موعظه د صبر او دعا کولو لپاره ده نو تاسو په دې باندې هم پوهېدلی وای چې د صبر په باره کې هم دغه نبی د خدای یو مثال د دهقان را کړی دی چې دهقان وخت په منی کې تخم کری خود پر سرلی پورې هغه انتظار باز بله نو وقتی چې موږ تاسو په مسیح ایمان راوړو باید موږ منتظر انتظار د راتلو دغه ووسی تر هغه پورې چې په دې دنیا کې ژوند دي یا نه یو ژوند دي باید موږ صبر ولرو او دغه په انتظار کې ووسی آمین نو هغه د دې چې یو دهقان په منی په وخت کې تخم کوي خو ډیر صبر کوي تر څو حاصل یې واخلي موږ مسیحانم خپل حاصل یا نجات د مالک څخه د آخرت کې اخیستلی او دغه خاطر باندې صبر کوو په ژوند کې ډیر شیان زغمو تر څو موږ خپل نجات ترلاسه کړو نو ګرانه دا د هر ایماندار د مسیحي ایماندار وظیفه ده چې د مالک تر راتلو پورې صبر وکوي آمین او وخت دې صبر کې باید دعاوې وکړي او دعا کول د خدای مالک سره راز نیاز د موږ د دعا په وسیله د خدای سره خبرې کوو آمین. او دغه د کلام په وسیله موږ سره خدای خبرې کوي نو دا نقطه اندریاس جان باید توضیح شي چې موږ په دعا کې د خدای سره خبرې کوو بالکل ویل چې خدای حاضر دی په نیمه شپه کې زموږ غږ واوري بالکل دعا معنی هم دارنګ دی چې موږ د خپل مالک خدای سره مشارکت وکړو بله خبرې راز نیاز کوو هر ایماندار د خپل مالک سره د دعا په وسیله باندې خبرې کوي او د مالک فضل او مهرباني شکرونه هم باید پر ځای کړي بله ځکه چې مالک دومره لویه مینه او مهرباني د موږ تاسو سره کړې ده چې هغه خپل ځان د موږ تاسو
د پاره قرباني کړی دی. بالکل موږ تاسو په مینه د هغه خپل مینه هم سنجو، بیا دغه چې د مینه کړی ده موږ هم د مینې په وسیله باندې د خدای له احکام څخه اطاعت او پیروي کولای شي. بله او دا هم د پاک روح د خدای په وسیله کېدلی شي. بالکل ځکه چې مالک دونه لویه مینه وکړه چې د خپل ځان نه تیر شو تر څو د موږ ګناهان پر خپل ځان باندې واخلي او هغه عذاب چې په موږ باندې دی هغه یې په خپله وګالي. بالکل او مالک هم د خپل ځمکني ژوندون په وخت کې صبر او زغملی او صبر زغمل یې موږ تاسو ته راښودلي دي. موږ او تاسو ایمانداران هم باید هغه حکم چې هغه راکړی دی چې صبر په وخت کې دعاوې وکړو. کله چې د مالک عیسی مسیح شاګردانو له هغه څخه وپوښتل چې موږ څه راز دعاوې وکړو، نو مالک عیسی مسیح د دعا په باره کې هغوی ته داسې راهنمایي کړې چې زه به تاسو د ښه پوهېدلو دپاره د انجیل شریف د متی له کتاب 8 باب 15 آیت څخه تر 15 آیتو پورې درته بیان کړم. آمین. چې عنوان یې دی د دعا په هکله باندې تعلیم. آمین. بیا دا چې تاسو ته چې کله دعاوې کوئ نو د ریاکارانو په شانې مه جوړېږئ. هغوی دا ډېر خوښوي چې په عبادتخانو او چوکونو کې د دعا دپاره ودرېږي چې هر څوک یې وویني. نو مالک فرمایي زه تاسو ته وایم چې هغوی خپل اجر ونه موندله. نو بیا یې فرمایلي دي کله چې تاسو دعاوې کوئ خپلې کوټې ته ننوځئ، ور در پورې کړئ او د خپل روحاني پلار سره راز و نیاز وکوئ. آمین آمین آمین. نو دا د مسیحي و ایماندار مشخصه وظیفه بلل کیږي، ګرچې په جماعت کې هم موږ ګډون کوو مګم دعا هر وخت کولی شو په خپله د خپل ځان دپاره او د نورو دپاره د خپل پلار سره چې روحاني پلار مو دی پټه دعا وکړو او ریاکاري ونه کړو. څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی او ستاسې آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني هغه به تل د تاسو سره او بدل به یې درکوي. بله ابراهیم جان. مهرباني که تاسو چې لرئ سر ته یې ورسوئ. نه او ستاسو آسمانی ما میخواستم حسین جان بگویم. حسین جان وقتی که ما در اینجا صحبت میکنیم لطفا میکروفون ما را قطع بکنین به خاطر از اینکه مشکلات تکنیکی است. برای حسین جان پرودوسر ما صحبت میکنم. میفهمم. بفرمایین برادر عزیزم بفرمایین. ابراهیم جان شما ادامه بتین وقتی که ما کتیکه صحبت میکنیم چون اینجا از کامپیوتر خود شما را میگیرم. درست است. من نفهمیدم. ما فکر میکنم که پروگرام گډوډ نشود. نه بفرمایین. نو څوک چې د پردې دغه ځای کې موجود دی او ستاسې آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني هغه به یې بدل درکړي. او تاسې د نورو قومونو په شان تکراري دعاوې مه کوئ. دا چې دی خیال کوي چې د ډېرې ویلو په وجه باندې د هغوی دعاوې اورېدل کیږي. نو ګران اندریاس جانه دلته مالک موږ ته د دعا په باره کې د ریاکارۍ د کولو څخه یې منع کړي. موږ د نورو خلکو په شان باید دعاوې په چوکونو او په هر ځایو کې ونه کړو چې خلک موږ وویني، بلکې د دعا راز دا دی چې موږ د خپل پلار سره په پټ ځای کې نه د خلکو د ټولو خلکو په مخ کې بلکې پټ ځای کې دعاوې وکړو او خپل راز و نیاز وکړو. او تاسې د نورو قومونو په شان تکراري دعاوې مه کوئ. د چا چې دا خیال دی چې د ډېرې دعا ویلو په وجه د هغوی دعاوې واورېدل کیږي، د هغوی پیښې هم مه کوئ. ستاسې آسماني پلار د ستاسو د غوښتنو نه مخکې ستاسې په حاجتو باندې خبر دی او د تاسو دعاوې اوري او ځواب یې درکوي.
نو مالک د دعا په باره کې داسې موږ ایماندارانو ته فرمایلي چې هر ایماندار باید د دې په روحاني معنا باندې هم وپوهیږي او دعا دا ده چې ای په اسمان کې زما پلاره ستا نوم دې پاک وي ستا پادشاهي دې راشي ستا مرضي دې په ځمکه کې پوره شي څنګه چې په اسمان کې پوره کیږي موږ ته د خپل ورځنی رزق راورسوه او رایې کړه زموږ خطاوې ګناهانې قصورونه معاف کړه لکه څنګه چې موږ خپل قصوروال معاف کړي دي او موږ په ازمایښت کې مه اچوه خو موږ له شیطان څخه او بدۍ څخه په امان کې ولره او امان یې راکړه ولې چې پادشاهي قدرت او لویي تر تله پورې ستا ده آمین 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 ګران اندریاس جانه دا هغه د مسیح عیسی نمونه د دعا ده چې موږ ایماندارانو ته یې راکړې او د دې هر آیت ځان ته روحاني معنا لري نو ګران دوستان دې په دې باندې وپوهیږي چې د مالک عیسی مسیح د دعا کولو د تعلیم ورکولو دپاره د هغو ټولو مسیحانو دپاره دی چې په خپلو دعا کې باید داسې دعا بیان کړي ځکه چې دا یوه کامله دعا ده چې ټولې غوښتنې د موږ تاسې پکې ځای شوي دي او موږ باید چې داسې روحاني په اړخ باندې هم ځان وپوهوو ځکه چې پاک خدای دې موږ تاسې ایماندارانو په خپل ضرورتو سره نه مخکې د هر څه څخه پوهیږي پاک خدای کامل دی هغه د موږ د زړونو د غوښتنې نه هم پوهیږي چې موږ چی شي ته ضرورت لرو او څه غواړو له خدای څخه نو مالک عیسی مسیح دغسې دعا خپلو پیروانو ته پرېښوده او تعلیم یې راکړی تر څو هر ایماندار دغسې دعا په خپلو دعاو کې بیان کړي دغه روحاني معنا هم لري نو په دې دغه ته یوه کامله دعا ویل کیږي او بلل کیږي چې په هر آیت کې روحاني ډول سره نیکه معنا ده نو دعا په باره کې مالک عیسی مسیح خپلو شاګردانو ته چې نن زه ورته هم د هغه شاګردان یو داسې دعا یې راښودلې ده او بیا یې دا هم فرمایلي دي چې د بعضې وخت کې ځینې وختو کې تاسې په دعا دپاره باید روژه هم ونیسئ بیا دعا وکړئ خصوصا د شفاګانو دپاره د سختیو دپاره چې د نورو د خلاصون دپاره وي د دعا دپاره روژه هم که ونیسو نو بیا یې د قوت زیات دی نو تاسو خو د الیاس نبي قوت د دعا په باره کې هم واورېدل نو خو هغه چې په ازمایښت کې و او ډېرو نبیانو هم بیا د نورو د خلکو لپاره دعاوې کړې په خپل وخت زمان کې او دا د هر هم ایماندار وظیفه ده چې د نورو خلکو دپاره او د حکومتونو دپاره او د پادشاهۍ او سلطنتو دپاره هم دعاوې وکوي تر څو د پاک خدای اراده په هر ځای کې سرته ورسیږي خو په دې به هم تاسې پوهېدلی وئ چې په مسیحیت کې هیڅ کله اجازه نشته هیڅ ایماندار دا اجازه نه لري او دا وظیفه نه لري تر څو د بدۍ دپاره دعاوې وغواړي آمین لکه نورو مذهبونه کې چې خلک به دعاوې کوي یا تعویضونه لیکي د عاشقۍ او د نورو کارو دپاره په مسیحیت کې داسې تعویضونه او داسې د عاشقۍ تعویضونه یا د سختۍ تعویضونه هیڅ کله وجود نه لري بالکل بالکل نو ګرانو عزیزان دې په دې باندې وپوهیږي چې په مسیحیت کې هیڅ نوع تعویض بده دعا او د نورو د بدۍ دپاره دعا کول اجازه نشته او هیڅ دعا یې حکم نه دی کړی دوز ټوله شیطاني شیان دي بله واقعیت دی ځکه چې هغه څوک چې د نورو بدۍ غواړي دی د بد کوونکي سره چې شیطان دی شریکیږي بالکل بدی دا بد نه راځي او بد شیطان دی وقتی موږ بده دعا کوو موږ د شیطان سره یو ځای نه د خدای سره ځکه خدای کامل نیک دی د موږ دعا هم باید کامله نیک وي او د خلکو د نیکویۍ دپاره وي همدارنګه چې د نوم بد دعا
نو بد دعا نه بد ناراضی، نیک نه ناراضی. نیک دعا صحیح دعا د نیک ناراضی او نیک خدای دی. آمین. نو د دې لپاره چې موږ ګران دوستان په دې باندې وپوهیږو ریاض جانه، ما دا په دې وویلې چې هیڅ مسیحي ایماندار د نورو د بدۍ کولو لپاره بدوا نه کوي، بلکې د هر څه ځکه مالک ویلي چې د خپلو دښمنانو لپاره نیکي دعا وغواړئ. آمین آمین او د آمین بل لپاره هیڅ وخت بدواوې مه کوئ. آمین. او د دعاو لپاره چې د پا خدای څخه په نیکۍ باندې وي، نو په هغه باندې شفا او سلامتی هم شته. آمین آمین. نو په خدای چې په خپل ذات کې رحیم او مهربان دی، د نیک شخص دعاو ته نیک ځواب ورکوي. آمین آمین. برادر ابراهیم با اجازه تان، چون وقت برنامه ما هم کم است و وطندار دورانی که بین ما و شما یک کمی قطع شد و شما معطل کردین که ما صحبت بکنیم، و یک وطندار ما از انگلستان زنگ زده بودن و یک سوال بسیار مهم داشتن که ما میخواهیم که سوال یک کمی بالایش صحبت بکنیم. و اما قبل از او برادر اسماعیل هستند که میگن برای خانواده ما دعا کنین عزیزان، و همچنین نشته میکنه که صبا فکر میکنم کدام مصاحبه دارن، بر از دعا بکنین. اسماعیل جان باز نوشته میکنن من هم پشتون هستم از ولایت هلمند. خدا را شکر میکنیم برای برادر عزیز ما، و ما از شما خواهش میکنیم که برای از برادر دعا کنین برادر ابراهیم. و بعد از او ما با اجازه تان سوالی را که برادر عزیز ما از لندن تلفن کرده بودن، البته آوازشان گفت آواز من نشر نشوه فی الحال، بعداً گفت شاید در این برنامه بیاییم، و اما سوالشان ما میخوایم جواب بدیم. لطف کنین برادر عزیز برای اسماعیل جان اگر دعا کنین. او ډیره ښه. نو د دې لپاره چې د ما کلام یوه برخه هم اندریاس جان پاتې ده، هغه د دعا د ارمیای نبی په باره کې ده چې د پخوا زمانه کې ارمیای نبی هم د نورو خلکو لپاره دعاوې کړي. بني اسرائیل باندې وخت چې سختۍ راتللې، بیا به ورتلل دغه پیغمبرانو ته دغه نه به دعاوې غوښتلې. حتما در برنامه‌های آینده ادامه میتیم در مورد از دغه لپاره هم وخت پوره نشته، نو مده به د اسماعیل جان لپاره دعا وکړم. او بالکل نه تنها د اسماعیل جان لپاره که ته د موږ سره یو ځای شي په ګډه به یوه دعا وکړو د مسیح عیسی په نامه، تر څو د موږ تاسې په وطن کې هم سوله سلامتي راشي. نو مخکې له دې چې نورې دعا وکړو، اول به شخصا اسماعیل جان ته چې دی یو پښتون دی او د کلام اورېدلی او تقاضای دعا یې کړې ده، موږ به د خدای په حضور کې د تا سره اندریاس جان او د اسماعیل جان دی هم د موږ سره په یو ځای وي. ټول خلک چې دغه پروګرام واوري هغه هم د موږ سره یو ځای وي او دعا به وکړو چې په خدای د اسماعیل جان ته شفا د روحاني ورکړي او هر مشکل سختۍ چې لري خدای دې حل کړي او خدای دې ورته خلاصون او تل ژوندون هم دې په نصیب وګرځوي. هر مشکل چې لري خدای دې ورته اسانه کړي. آمین آمین. ای پاکه خدای، موږ په عاجزۍ د روح د تا په حضور کې د تا د کلام څخه اطاعت کوو. پاکه خدای، ته دې موږ ته خپله پاکه روح راکړه تر څو د تا په اراده باندې وپوهیږو او له تا څخه اطاعت او پیروي وکړو. پاک خدای، ته دې موږ په وطن افغانستان کې صلح او سلامتي راولې او کونډو یتیمانو ته فضل په باندې وکړې او برکتونه ورکړې او د دې عذاب څخه ورته خلاصون ورکړې. جنگ جګړې د موږ له وطن څخه لرې کړې او په ټول جهان کې صلح او سلامتي راولې، او چې خلک چې مریضان دي هغه ته شفاوې ورکړې او هغوی چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي د هغوی صبر جمیل په نصیب وګرځوې. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه وکړې. آمین 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 آمین. برادر عزیزم، ما سوال از شما میکنم مستقیما سوالی را که برادر عزیز ما از لندن تلفن کرده بودن، وطندار عزیز ما، سوالشانی بود که چرا در این برنامه اکثر کسایی که میان شهادت میتن و بسیاری کسای مطابق تجربه خودشان که به عیسی مسیح ایمان میارن از افغانستان، چرا اکثرشان مردم هزاره هستند؟ این سوالشان بود. و اما ما در این برنامه میبینیم که شما پشتون هستین، برادر خلیل در این برنامه سالها آمدن، ایشان پشتون هستن و
و همچنین برادر حقجو که حال خدا را شکر میکنیم ایشان هم پدر کلان هستند، پدر بزرگ هستند، ایشان هم پشتون هستند و برادر شعیب در این برنامه می آمدن و ایشان حال از خود برنامه دارن، خدا را شکر میگم ایشان پشتون هستند و بسیار وطندارای دیگه پشتون ما همیشه از طریق از این برنامه آمدن شهادت دادن. یک برادر به نام محمدی که خودش عضو گروه طالبان بود به عیسی مسیح ایمان آوردن که پشتون بودن، از قندهار بودن ایشان، و برادر دیگه ما که هادی هستن که ایشان هم در آینده حتما با ما یک جای میشن و از کلام خدا بخش میکنن به زبان پشتو که از قندهار هستن خودشان، ایشان هم پشتون هستن. پس من برای برادر عزیز خود میگم که محبت عیسی مسیح برای تمامی مردم افغانستان است، نه برای مردم هزاره. البته اکثر کسایی که میبینین که مردم هزاره به عیسی مسیح ایمان میارن شهادت میتن، من نمیفهم چی بگویم. شما گوش کنین که ما یک چیزی بگویم برای بله بفرمایید برادر. که او بشنوه. میشنون. گوش کنین برادر حسین اندریاس جان، در کلام خداست کسایی که آخر از اول میشه. این یک مطلب روحانی داره برادرای عزیز هزاره ما زحمت‌های خیلی در جامعه ما کشیده. مردم‌های عاجز فروتن هستند. خداوند فروتنان را بالا میبره، متکبران را زیر میاندازه. این یک واقعیت است، هیچ کسی را پنهان کرده نمیتونه. برادرای ما که این توفیق خدا را گرفته، این توفیق مشخص برای هزاره نیست برادر. هللویا. پشتون برادر ما غرور داره برادر، او نمیپذیره با آسانی. من هم یک شخص مغرور بودم، شما شهادت ما را بخوانید. من نتونستم که پیش از اولادایم و از خانمم با مسیح ایمان بیارم، چرا ما غرور داشتم. ما یادم است در دیلی یک جای بودیم، خانه تان می آمدیم بعضی وقتا. من میفهمم تو با برادر چاندی در شهادت ما شامل هستین که ما شما یاد کردیم که شما آمدین، ما شما را ریجکت کردم. بله. این حال وقتی که ما غرور داریم، با غرور خدا ما را پیروز نمیسازه. با فروتنی و روح شکسته ما را خداوند میپذیره. بنابراین این مسئله روحانی است. این قربانی مسیح نه برای هزاره است، نه برای یهود، نه برای پشتون، بر تمام جهان است. هللویا. آمین. ما انسان ها که تو فکر میکنیم که این مسیحی میشه، این نمیشه، این اصلا تشخیص ما و فهم ما است، مگم فهم روح خدا. این توفیق خدا است. بله. این نصیب کی میشه خداوند خودش میفهمه. پادشاه ها مسیحی بودن، اقرار کردن نتونستن. آمین آمین. سوال دوم از این برادر ما این قسم بود. ما البته 4 دقیقه دیگه داریم و اما امید هستم که در این 4 دقیقه شما جواب داده بتانین. سوالشان کمی مشکل هم است و اما برای کسای مشکل است که تابال کلام خدا را نخوانده. برای ما ساده است و مشکل نیست. میگه که عیسی مسیح همون قسمی که شما تعلیم میتین، ایشان گفتن که من برنامه ها رو میبینم، ایشان گفتن که من مسلمان هستم، ایشان گفتن که شما هم یک وقتی مسلمان بودین و کلام خدا گفت میگه که انجیل میگه که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و کفاره گناه ها را پرداخت و به همین ترتیب اگر کسی ایمان میاره به عیسی مسیح، پس او شخص زنده میشه. برادر اسماعیل نشته میکنن برای مسیح پشتون یا فارس هیچ فرق ندارد. من هم ایماندار خدا را شکر میکنم برای برادر عزیز ما. و این برادر ما گفتن که پس آیا مسیح از محمد کده بالاتر است بنا به این چیزا، چون که او نجات داده میتونه؟ لطف کنین. گوش کنین برادر، ما راجع به برادرای مسلمان ما که عقیده برای پیغمبر محمد داره، ما هم احترام قائل هستیم. ما هیچ وقت به توهین به هیچ مذهب و به هیچ شخصی نمیگیم، اجازه هم نداریم برادر. آمین آمین. و یگانه چیزی که من میگم، شما اگر این برادر را توصیه کنین که در کلام خدا در عبرانیان فصل 6 فراموش کردیم نوشته است برتری مسیح بر موسی، برتری مسیح بر فرشتگان. هللویا. آمین آمین. اینال وقتی که ما این را میخوانیم که برتری مسیح از فرشتگان است، دیگه ما نمیتونیم مسیح را با شخص انسانیش مشابه کنیم، به خاطر که شخصیت مسیح
ما از روح دنیوی از پدر و مادر خود تولد شدیم، مسیح از روح القدس تولد شده. هللویا هللویا. ابراهیم جان، برادر اسماعیل نوشته کردن، البته امی دقیقه از طریق فیسبوک برنامه رو میبینه. وطندار عزیز دیگه ما تلفن میکنن، متاسفانه وقت نداریم برای اینکه تلفن تا حالا بگیریم. بعد از برنامه لطفا زنگ بزنین. نوشته میکنن برای مسیح پشتون و یا فارس هیچ فرق ندارد. من هم ایمان دارم. خیلی خوشحال هستم. مسیح محبت است. من و تمام خانواده ام به عیسی مسیح ایمان آوردیم به محبت مسیح. را برادر اسماعیل نوشته میکنن که ایشان از پشتون هستند. خدا را شکر میکنیم. برادر ما همیال یک کسی را برای نامش نمیگیرم، ما اجازه نگرفتیم از یک قریه پشتون است که من نمیتونم. من خودم وقتی که نام از آدم شنیدم که مسیحی شده از یک قریه که قطعا در او یک کتاب وجود نداره. بالکل مسیحی پشتون است. بیخی من حق شدم، گفتم خدایا تو در او هم کار میکنی. هللویا هللویا. خداوند کار میکنه. خداوند برای پشتون هیچ تبعیض نداره. خدا کاملا نیکوست. خدا خودش بر میگزینه و خودش توفه میده. آمین. یک ماه پیش فکر میکنیم، یک ماه پیش بود، یک برادر عزیز ما از ولایت لوگر آمدن شهادت دادن که چطور خداوند زندگیشان لمس کرد و به عیسی مسیح ایمان آوردن. توفیق خدا برای زندگی ابدی برای تمامی انسان هاست. گوش کنین برادر حسین، این قوم را انسان ها ساخته. خداوند هیچ وقت قوم به ما اجازه نداده قوم پرستی بکنیم. بالکل. همه را گفته. احکام خدا چیست؟ میگه انسان را مانند خودت واری دوست داشته باش. هر انسان گفته. هللویا اول خدا، دوم انسان. ما تمام برادرها را دوست داریم. برادر ما مسیح جان خدا برای هر گناهکار قربانی کرده. هللویا هللویا. نه مشخص بعض هزارا، نه مشخص برزو. از برادر اسماعیل بسیار تشکر که او اقرار ایمان خدا کردن. ما بسیار خوشحال هستم. بعضی پشتونای ما جرأت نداره به خاطر که وضع بسیار خراب است. و ما میبینین که بعضی پاورای هست که انسان‌ها را در روی زمین اذیت میکنه. به او خاطر بعضی برادرای ما نمیتونه که در روی پرده حاضر شوه. اما قربان غیرت برادر هزاری مسیحی ما که او از همه چیزا میگذره و در روی پرده حاضر میشه. از برادرای پشتون تقاضا میکنم. وقتی ما خلاص شده ابراهیم جان، متاسفانه حتما در برنامه بعدی صحبت زیادتر میکنیم. وطندارای عزیز، در فیض خداوند شادمان باشین. خداوند تمامیتان برکت بده. آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح،